چې د بیلچو ولوېدې د دغه ولوېدې بیا به ته ځې د چا چوکیدار کېږې کراچي کې په لاهور کې دا زموږ نجونې په چی شي زه دا خبره کوم په مسخرو یې کوم لیکن معنا لري ولې به ستا پلار زما د پلار علاوه ستا پلار زما د پلار ښایسته دی ستا پلار زما د پلار شل منځونه کولی شي ستا مور زما تر مور ښایسته ده بخښنه غواړم ستا مور زما تر مور شل منځ کوي ښه اودس کوي ښه روژې نیسي دا به څنګه وي ستا لور به ډاکټره وي زما لور به دغه پر دیواله ډکوي بیا به ته به پاکستان جوړوم ښه به یې راسه جوړ کړې پاکستان اوس دارنګې جوړوي حساب به سره کوو وګوره دا به شان حق لري ورونو دا وطن د کویلو وطن دی د زردالو موږ رئیس شوي یو ما لس کسه جوړ په خدا کړي لاسونه یې درانه دي لاسونه یې زورور دي بالکل لاس په لاس یې درکړي ته چې تخته یې په لاس کې راکړي لیکن چې ورنګ ته یې وګورې تک ژاړ دغه یې سړی په پوهېږي چې د لوږې دغه دی هر سړی چې اوس موږ وګورې چې دا ګرد ارنایي ناجوړه دی ګرد د ټي بي مریضان دي علاج یې وکړي ټي بي زموږ بالکل زموږ د کام قومي مرض دی ګرد غرونو په ډک دي ښځې ټوخېږي نر ټوخېږي نجونې ټوخېږي که دې مور راوسته دغه بېواس په ډاکټران خو هم لکه کسابان بخښنه غواړم هر یو لیونی د خپله تلکه یې درولې که پرایویټ هسپتاله ورغلې چې ورننوتې چې راوځي 10,000 روپۍ ولاړ 10,000 روپۍ د کومې خوا دي په یوه ورځ یې موږ ورکړو د کومې خوا دي نو موږ به دا کوو عزیزانو محنت موږ کوو محنت کوو لیکن زموږ لاس بې هنره دی موږ دی نه یو چې موږ وایو یاره په پښتانه کې د چوکیدار نه په پښتانه کې د مالي نه په پښتانه کې د ډرایور نه لیکن دا ډېره لو بده ده چې ګرد کام چوکیدار دا ډېره لو بده ده ګرد کام چوکیدار ګرد کام مالي ځینې ناخبره خلک دا وایي یا دا خبرې مه کوئ مسلمانان یو ګرد سره مسلمانان یو موږ ورونه یو پلانه د پستانه ده بالکل مسلمانان یو لیکن مسلماني به خلک دا مطلب نه کاږي چې بس انما المؤمنون اخوة زما دا خو دا زما ته زما مسلمان ورور یې ما په جیب ګرځي زما د جیب پیسې هم راسه اخلي زما کویلې هم اخلي د دې علاج پکار دی عزیزانو